ډاکټر صاحبانو په دې هیله چې جوړ به یاست. په تیر درس کې موږ تاسې د پورتني تنفسي سیستم دوهم لیکچر اخیستی و او نن به د خیره پورتني تنفسي سیستم دریم لیکچر وي. بالاخره به دغه دریم فصل د سیستمیک پاتالوژي ختموو انشاءالله. صحیح دا هم د پرون درس خو نو دا چې پاته سو په دې خاطر پرون تاسې یو څه خسته شانتي واست، نو په دې خاطر به نن بیا شروع کړو. صحیح ده ګرانو ډاکټر صاحبانو، موږ تاسې د لیرینکس په اناټومي فیزیولوژي باندې څه نه څه بحث کړی و نه. ما تاسو ته ویلي و چې لیرینکس یا وکل بکس دا اصل کې د لیرینګو پیرینکس انټیریر برخه ته پروت ده او دې کې تقریبا 9 کارټلیج دي چې اکثره یې پیر دي او ځینې بیا چې دي سنګل دي. صحیح ده، مثلا لکه کریکایټ، تایرایډ او اپیګلاډ سنګل دي، نور چې دي ټول پیر دي. صحیح ده، که کیونیپام، اریتینایډ او داسې نور چې دي هغه بیا سره کم دي ډاکټر صاحبانو؟ پیر دي. په شریکه سره مثلا دلته یو جوړښت رامنځته کړی دی چې په دغه کې اریتینایډ کارټلیج او پوسټیریرلی د کریکایټ کارټلیج سره دوه وکل کارډز یا د غږ پردې هم تړلې وي او د غږ او د دغه په کولو سره د ډاکټر صاحبانو د خبرو کولو سره هغه اهتزاز کوي، یو قسم غږ تولیدوي او میکانیزم یې ما تاسو ته ویلی و، په یاد مو دي؟ نو ډاکټر صاحبانو د نورو غړو په څنګ په ډول سره لیرینکس هم له ناروغیو خلاص نه ده. په لیرینکس کې هم مختلفې سرطاني او غیر سرطاني ناروغۍ رامنځته کېدای شي. صحیح چې نارمل سټرکچر یې ما تاسو ته ویلی و او دا مې هم درته ویلی و چې په اصل کې لیرینکس چې ده هغه خوا چې د اوروپیرینکس په طرف باندې ده هغه د سټریټیفاید سکویمس نن کیراټینایز اپیتیلیم په واسطه باندې پوښل شوی ده او هغه چې تر وکل کارډ کښته خواته ده د ټرکیا په طرف باندې هغه بیا د څه په واسطه پوښل شوی دی ډاکټر صاحبانو؟ سیډو سټریټیفاید سیلیاټیډ کولمنر اپیتیلیم په واسطه پوښل شوی دی. د لیرینکس چاپیره په تایرایډ کارټلیج په نورو پسې مختلف انټرنزیک او ایکسټرنزیک عضلات مشتي دي چې ضرور نه بولم چې موږ تاسې ووایو. صحیح په پرس ورته نارمل جوړښت یې موږ تاسې مخکې له مخکې ویلی و. انفلمیټري کنډیشنز انفلمیټري کنډیشنز نه پېژنم دا ولې داسې ده. اوکې نو پورته چې ده انفلمیټري کنډیشن لیکلی ده. انفلمیټري کنډیشن څه معنا؟ د لیرینکس التهابات. ډاکټر صاحبانو لیرینکس چې کله په التهاب اخته سي دې ته لیرنجایټس وایي. دا پیښه په دوه ډوله رامنځته کېدای شي. که چېرته ناڅاپي توګه سره د 14 ورځو څخه مخکې وخت کې دا پیښه رامنځته شوی، دې ته موږ څه وایي؟ اکیوټ لارنجایټس. اکیوټ لارنجایټس. او که چېرته داسې و چې وخت یې ډېر ونیول، تر ډېره وخته پورې سړی په دې ستونزه باندې اخته و، دې ته څه وایي؟ تر 2 هفتو زیات وخت دې ته کرونیک لارنجایټس وایي ډاکټر صاحبانو. صحیح ده؟ نو لارنجایټس د اصل کې د لیرینکس التهاب ته وایي. دا پیښه په دوه ډوله رامنځته کېږي چې یو اکیوټ لارنجایټس ده او بل څه ده ډاکټر صاحبانو؟ کرونیک. ما تاسو ته ویلي و چې التهاب مختلف سببي عوامل لري. لیرینکس په خلاف د نورو غړو دلته اکثره وخت چې لارنجایټس رامنځته کېږي په هغه وخت کې چې موږ تاسې د هوا سره دغسې کیمیاوي مواد واخلو چې هغه عموما د لیرینکس د میکوسا دپاره تخریشي وي، ایریټنټ وي. صحیح چې هغه ممکن دوړې وي، غبار وي، د اټموسفیر پولوټنټ وي یا پولوشنز وي، هر هغه شی چې تخریشي کیمیاوي عوامل په هوا کې ګډېږي موږ یې تنفس کوو. نو کېدای شي په لارینکس کې التهاب جوړ کړي چې دې ته موږ ته څه وایو؟ لارنجایټس. صحیح لارنجایټس اکثره دغه اټموسفیریک پولوټنټس، سګریټ څکول یا هم دود، غبار، د موټرانو دوړې، د صنایي فابریکو دوړې او داسې نور، دا ټول کولی شي چې لارنجایټس رامنځته کړي. د دې ترڅنګ مختلف مایکروبي عوامل لکه په خاص توګه وایرسونه او بکټیریا هم کولی شي چې لارنجایټس رامنځته کړي. مثلا لکه چې ډاکټر صاحبانو سټریپټوکوکسي او همدارنګه ایچ انفلانزا یا هیموډوپیلس انفلانزا بکټیریا دا کولی شي چې ډاکټر صاحبانو لارنجایټس رامنځته کړي. لارنجایټس چې کله رامنځته کېږي ډاکټر صاحبانو دا اکثره وخت په پرایمري شکل سره وي، ځینې وخت سیکنډري انفیکشن په ډول سره هم رامنځته کېږي، یعنې تر یو بل انفیکشن وروسته لارنجایټس واقع کېږي. مثلا لکه ټایفاید څخه وروسته، میسل څخه وروسته، انفلانزا څخه وروسته. په صورت عموم کې ډاکټر صاحبانو د ډیفټیریا په وخت کې ما تاسو ته ویلي و، یا هم بعضې کامن فلو کمپلیکیشن خپله لارنجایټس په یاد مو دي ما تاسو ته ویلي و.
لارنجایټس ډاکټر صاحبانو د سیویریټي په اساس د شدت داخلي ته به ورسه ولاړ سو دا به یې وله زه پرېږدو ښه د داخلي له نظره لارنجایټس یا د انټي له نظره لارنجایټس د سیویریټي په اساس پر درې ډوله ده یو چې دا ډاکټر صاحبانو میلډ مودریټ سیویر خفیف اوسط یا متوسط او شدید لارنجایټس صحیح په خفیف کې ممکن یوازې د غږ یو څه تغیرات وي یو څه تخریش موږ تاسې احساسوو که دغه تخریشات لیږ هم ټرکیا خواته داخل سي نو بیا د ټوخ سبب هم کیږي بیا مړ ټوخ هم ورسره لري اکثره وخت لارنجایټس له ټرکیایټس سره یو ځای وي نو هغه کسان بیا ټوخ هم لري او د غاړې داسې قسم سوځي او که چېرته هغه نه و یوازې به په غږ کې تغیر راغلی وي او د ستوني د درد څخه به شکایت کوي په غږ کې یوازې تغیر راځي صحیح ده ځکه چې وکل کارډ حتما په لارنجایټس کې مسابه کیږي خو په موډریټ کې به ډاکټر صاحبانو غږ یو څه پرمختللی تغییر کړی وي هارسنس به لري او کله چې دا خلک ساه اخلي ساه به نسي اخیستلی او ناڼې او ډوډۍ به صحیح نسي تېرولی ځکه چې شاته به په مرۍ به دا ټول لرینکس پړسېدلی وي په مرۍ باندې هم اکثره وخت فشار اچولی وي خو په سیویر لارنجایټس کې بالکل د هوا لاره تړل سوي وي وکل کارډ دومره امپلینټ وي چې صحیح څوک ساه نسي اخیستلی د شدید اسپکسیا سبب کېږي ډاکټر صاحبانو حتی لایف تھریټنینګ کنډیشن ده که چېرته په دغه وخت کې مداخله ونه سي د انسان ژوند هم اخیستی سړی وژل کېدای هم سي دا د سیویریټي په اساس باندې صحیح کرونیک لارنجایټس ډاکټر صاحبانو بیا په هغه وخت کې لیدل کېږي چې کله له ابتدا څخه څوک په کرونیک انتانات وخته سي لکه مثلا ټیبرکلوسیس کرونیک لارنجایټس رامنځته کوي او یا هم ډاکټر صاحبانو تکراري اکیوټ انفلمیشن ریپیټډ اکیوټ انفلمیشن کولای شي چې کرونیک لارنجایټس رامنځته کړي تر اکیوټ خطرناکه ګورئ کرونیک په خپل ځای سره خطرناکه ده او اکیوټ خپل ځای خو دا کرونیک انفلمیشن قرار پر مغزي او اکیوټ یو دم د انسان ژوند اخیستلی شي خدای مکړه په ځینې اوقاتو کې یو دم بیخي تاسې به انسان راشي ساه یې بنده وي بیخي صحیح ده هغه خلک چې زیات دخانیات څه کوي که سګریټ وي که چلم وي که هر شی وي هغه کسانو کې اکثره وخت کرونیک لارنجایټس لیدل کېږي هغه کسان چې ووکل ایبیوز وي ووکل ایبیوز هم اکثره وخت د دې سبب کېږي ډو یو نو ووکل ایبیوز واټ ډو یو مین بای ووکل ایبیوز نه پیژنئ ووکل ایبیوز دې ته وایي یعنی دا د غږ تهدید ووکل ایبیوز څه معنی د غږ تهدید کله چې سړی په زور زوره نارې وایي بالاخره یې غږ ولیږي او بالاخره دا خپله یو فزیکي انجري ده او بالاخره هغه څه سبب کېږي لارنجایټس فزیکي انجري ده که یا دا تیز غږ په زور ډېر وخت لپاره تاسې فکر کړی ده کله چې ودونه وي او په ودونو کې هغه ځینې ښځې چې موږ تاسې مسلیانې ورته وایو او یا ځینې نورې زړې ښځې هم غزلې وایي نو نارې یې کښلې په زوره زوره سر چې ورته وایي خاله څنګه یې دا ورته غږ سر نشي کولی دغسې دا ښه فکر کوه غږ یې کښلی غږ یې لیدلی دی دې کسانو صحیح مسلیان هم داسې دې ته وکل ایبیوز وایي تاسې لیدلی دي داسې وکل ایبیوز چې دا څه معنا لري دلته لارنجایټس ته ډاکټر صاحبانو وکل ایبیوز دا وکل ایبیوز اکثره وخت ډاکټر صاحبانو مسلیانې خو دغه یې کار وي دغه د ډېر وخت دپاره همدغه تکراري پیښ او هغه اکثره وخت تکراري اکیوټ لارنجایټس وي او په تعقیب سره بیا بالاخره څه شته وړي کرونیک دا پیښه اکثره وخت په کاریانو کې هم پیدا کېږي ګورئ غزلچانو کې هر څوک چې ډېر وخت دپاره دوامداره په لوړ اواز باندې خبرې کوي صحیح په دغو کسانو کې هم دا پیښه ډېر لیدل کېږي بل ډاکټر صاحبانو کوم کسان چې په فابریکو کې کار کوي د ډېر وخت دپاره تخریشي موادو ته مخامخ وي ایر پلوټنټ هغوی هم کرونیک لارنجایټس باندې اخته کېږي او هغه کسان چې سګریټ څه کوي دا دود چې په دغه ساحه تېرېږي په لرینکس باندې د لرینکس اپیتیلیم میټاپلازیا کوي ډاکټر صاحبانو اوړي وچې شته سیمپل سکویمس میټاپلازیا ته اکثره وخت او هغه خپله پرونده وایي هر قسم انفیکشن ته ځکه هلته پروینشن پکې کم وي نو په نتیجه کې څه رامنځته کېږي کرونیک لارنجایټس خپله په کرونیک لارنجایټس کې موږ تاسې چې وګورو اکثره وخت کې میټاپلازیا هم لیدل کېږي ټیبرکلوز لارنجایټس ډاکټر صاحبانو په دې کې کوم سوال نه پیدا کېږي د اکثره وخت رسپایریټر انفیکشن وروسته په سیکنډري انفیکشن ډول سره رامنځته کېږي کله چې بلغم د انسان داسې آهسته آهسته خولې ته راځي نه
او له بلغم سره یو ځای ټي مایکوبکټیریم ټیبرکلوز باسیلای هم راپورته کیږي. کېدای شي چې د لارینکس په مختلفو ساحو باندې حمله وکړي او چې رامنځته کړي ټیبرکلوز لارنجایټس یا لارینکس ټیبرکلوسیس. بل ډاکټر صاحبانو اکیوټ اډیما اف د لارینکس دا یو ډیر خطرناک حالت ده ډاکټر صاحبانو. دا یو داسې اکیوټ انفلمیشن ده د اکیوټ اډیما اف د لارینکس چې دا کولای شي چې د یو څو دقیقو په ترڅ کې د انسان ژوند واخلي، یعنی انسان مړ کولای شي. دا پیښه اکثره وخت ډاکټر صاحبانو په هغه وخت کې رامنځته کېږي چې څوک ګرم شیان، کیمیایي مواد وڅښي، ګرم شیان ډېر وڅښي، او یا هم چې ډاکټر صاحب ټروما پیدا کړي. مثلا په دغه ځای کې ور پینټریټ ټروما یا بلنټ ټروما، په لارینکس کې ور ټینګه ټروما سره مخ شي، او بالاخره یا کرش انجری وي، موټر سایکل یې غورځار کړي، بالاخره یې ژبه شاته ولاړه شي. نو په دغو حالتونو کې بیا موږ تاسې مجبوره کېږو چې دې کسانو ته ټریکیټومي وکړو. ټریکیټومي پېژنئ؟ دلته یو کینوله غوندې یو غټ ټیوب ده، صحیح ده، هغه ورته ایږدو په دې ساحه کې ټیوب، دلته حتی که بل شی په لاس داره نه راغلی، لارې قلم بمبه ورته ورچخ کوي هم صحیح ده. سړی به موږ ژغورلی وي، ساه یې بنده وي، لاسونه پښې وهي، مستقیما ترې پوه سي چې وګورئ چې ساه نسي اخیستی دا سړی، نو په نتیجه کې دلته ټریکیټومي ورته وکړه. که بل شی په لاس داره نه راغی، دا قلم بمبه داسې پکې ووهه، زړه مه پرې سوځوه، سړی به دې ژغورلی وي، صحیح ده، که ټیوب په لاس نه درتلل، عجلو واقعات وي. ټیومرز په لارینکس کې هم ډاکټر صاحبانو د پیرنکس په ډول سره ټیومرونه واقع کېږي. لارنجر پپیلوما ډاکټر صاحبانو یا هم پپیلوماټوسیس دا د لارینکس تر ټولو عام دغه ده ټیومر ده. خاص توګه سره ډاکټر صاحبانو دا پپیلوما په ماشومانو کې ډیره زیاته پیدا کېږي، خو ځینې وخت په نوي ځوانانو کې هم واقع کېدای شي. پپیلوما خو تاسې پېژنئ، داسې یو ټیومر ده چې هغه لکه فینګر لایک پروجیکشن لري، د ګوتو په شان باندې راوتلي جوړښتونه لري، او دا اکثره وخت کېدای شي ډاکټر صاحبانو چې سړی داسې فکر کوي چې لکه د انګورو رشکۍ چې په یوه ساحه کې راپیدا، مثلا هغه خو کوچني کوچني پپیلاوې ډېر وخت اوږدې وي. دغه لارنجل پپیلوما اکثر وخت ډاکټر صاحبانو د هیومن پپیلوما وایرس په واسطه باندې رامنځته کېږي. هیومن پپیلوما وایرس ما تاسو ته ویلي تر 100 ډوله ډېر لري، نه تر 100 ډېر ډولونه لري، هغوی څخه 11 او 6 ډول کولی شي چې لارینکس په برخه کې پپیلوما رامنځته کړي. بل د هیومن پپیلوما وایرس تر ټولو عامه ستونزه کومه یوه ده چې رامنځته کوي؟ څه شي؟ میخک نه، بل وارټس آفرین، هغه دانې تر ټولو ښه مثال هغه ده. ښه په سترګو چې په دې کې موږ وګورو دا داسې معلومیږي لکه هغه لکه تا چې وایې پلاسو چې د سړي دانې راختلي، نه، او دا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو په وکل کارډ باندې له پاسه، په لارینکس په نورو برخو باندې له پاسه لیدل کېږي، او دا تر ټولو ښه موږ تاسې په انډوسکوپي او په لارنجسکوپي باندې لیدلی شو، په سترګو باندې لیدل کېږي چې ناډیول غوندې جوړښتونه بیخي ډېر په دغه ساحه باندې را پیدا شوي دي. او په مایکروسکوپ کې چې کله موږ تاسې ورته وګورو ډاکټر صاحبانو فایبروواسکولر جوړښت لري، سکویمس اپیتیلیم په واسطه باندې پوښل شوي وي، داخل کې زیات دغه وي سپورټینګ ټیشو وي، او په پریفري کې اکثر وخت پارنکایمل انسایټ وي، او زیات واسکولر سپلای لري سړی، او کېدای شي موږ تاسې خپله دا وایرسونه هم پکې پیدا کړو په دې کې. خو اصل کې دا خپله وایرس په عین وخت کې نه وي ډاکټر صاحبانو، دا خپله یو څه ده، یو بیناین ټیومر ده، یعنی په اول کې کازټیو ایجنټ څه شی و؟ وایرس، ځکه انکو وایرس دي هغوی دغه نارمل حجرات اړولي دي و سرطاني حجراتو ته، انکوجینیسټي ما تاسې ته ویلي وه. بل ډاکټر صاحبانو لارنجل ناډیول دې ته ډاکټر صاحبانو بعضې وخت موږ تاسې نور نومونه هم وایو، یا لارنجل پولیپ ناډیول، دې ته همدارنګه سینګر نوډ، پریچرز نوډ، او یا سکریمر نوډ هم ورته وایي. لارنجل ناډیول ته څه وایي ډاکټر صاحبانو؟ په لارینکس کې ناډیول پیدا کېږي، سکریمر، پریچر نوډ، او یا هم سینګر نوډ. سینګر پېژنئ؟ غزلچي ګل زمان استاد سندرغاړی. او دغه چې ته وایي ډاکټر صاحبانو پریچرز مبلغ ته وایي، تبلیغیان چې دین ته تبلیغ کوي هغو ته پریچر وایي، خصوصا دیني مسایل. داسې نه ده چې تنها د موږ تاسې تبلیغیانو ته وایي، دغه خپله چې عیسوي مذهب تبلیغوي هغوی ته هم پریچرز وایي، صحیح پریچرز هغو ته وایي، هغوی دوامداره په لوړ غږ سره خبرې کوي، نه، او یا هم سینګر یا کاریان او غزلچان او داسې نور په لوړ اواز سره دوامداره توګه سره خبرې کوي.
په دغو ټولو کې اکثره وخت په لارینکس باندې له پاسه یو قسم ناډیول پیدا کېږي. دا ناډیول لکه یوه دانه غوندې په خپله عموما اکثره وخت په وکل کارډ باندې له پاسه را پیدا کېږي ډاکټر صاحبانو. یوې خوا ته وي کیدای شي او یا کیدای شي بعضې وخت دواړو خواو ته وي. او دا د دغو سینګر، کاري، پریچر، سکریمر. سکریمر معنا پوهېږئ؟ چغې چې وایي. چغې ته موږ ته څه شی وایو؟ چغاري ورته وایي که یا چغې سړی وایي هغو ته څه شی وایي؟ وایي ته ډېر څه شی یې؟ چغندوکی. آفرین. سکریمر چغندوکی. په دغو کسانو کې اکثره وخت دغه پیښ رامنځته کېږي. نو چې دغسې څه بیا نو دوی غږ وولی شي. صحیح ده؟ په دې باندې یوه مسخره را یاده سو بیا پای کې حتما را یاده کړي درته ویې کړم ډېر به ورته وخاندئ. صحیح ده؟ د چا چې غږ وولیږي په دې باندې زه بیا دغه خصوصا د سینګر نوډ باندې یوه مسخره درته کوم. خو په هر صورت دغه ناډیول چې راپورته شي ډاکټر صاحبانو د سړي غږ ښکته شي خبرې نه شي کولی، حتی د غږ خبرو کولو په وخت کې درد احساسوي. دلته بیا چې موږ لارینکوسکوپي او انډوسکوپي ورته وکړو نو هلته دغه ورباندې نوډ ورباندې وي. دې ته بیا موږ سینګر نوډ وایو او یا هم لرنجل ناډیول په نامه باندې او یا لرنجل پولیپس په ډول سره موږ ورته راپور کوو او د چا ته یې ورسوو؟ انټي والا ته. د دې یوازینۍ لاره هم دا ده ډاکټر صاحبانو چې سرجیکل ریموف سي. بعضې وخت لیزر تراپي هم ورته کار کوي. دا ولې داسې ده؟ مخکې دغسې نه وو که نه؟ زه به کوشش وکړم بخشش دي تاسې فقط یو څو دقیقې راته صبر وکړئ. ګورئ بیا بل نه منئ. چیست دی؟ پروګریسیو هارسنس. هارسنس پیش در غږ چې سړي کښته ولیږي، یعنې څه معنا په متواتره توګه سره د غږ بدلون، د غږ سره کم بدلون کښته کېدل. هارسنس دوامداره داسې په کراره سره. نن یې مثلا غږ لږ لیدلی د سبا ته یې ترېغو لږ په لږ ترېغو په لږ بیخي خبرې نه شي کولی، په اشارو خبرې درته کوي. صحیح؟ دا نو په 3 ورځې کې نه کېږي، دا کراره میاشت په بر کې نیسي، ورځ تر بلې پسې کښته ځي لوړ نه ځي. بل ډاکټر صاحبانو لرنجل کارسینوما. لرنجل کارسینوما ډاکټر صاحبانو اکثره وخت سکویمس سیل وي. سکویمس سیل څه معنا؟ سطحي حجرات اکثره وخت چې وي موږ ته چې بایپسي کې راخلو هغه سکویمس سیل وي، هموار حجرات وي. صحیح؟ سرطاني حجرات وي خو سکویمس وي. نور سرطاني حجرات تاسو پیژنئ چې غټ وي او هستې ډېرې وي او ایریګولر وي، یوه حجره بلې ته نه پایته کېږي. ډېرې خبرې ما تاسو ته مخکې کړې وې. نو اکثره یې سکویمس وي حجرات پکې. نو په دې خاطر دې ته اکثر وخت لرنجل کارسینوما سره کوم وي ډاکټر صاحبانو؟ سکویمس سیل کارسینوما وي. په ډېرو لږ اوقاتو کې کیدای شي اډینو کارسینوما او یا هم سارکوما په ډول سره په لرنکس کې خبیث سرطانونه را پیدا شي. خصوصا په هغو کسانو کې چې سګریټ څکوي، چې لم څکوي، نسوار کوي. د څلورمې لسیزې یعنې د 40 کال په شروع سره اکثره وخت دی په لرنجل کارسینوما باندې اخته کېږي. لرنجل کارسینوما چې کرار سره وده کوي او ډاکټر صاحبانو دغه په هغو کسانو کې هم ډېره پیدا کېږي چې دوامداره له تخریشي ایر پلوټن سره مخ وي، اکسرېګانې وي دوامداره ورته کېږي، یا هم هغه څوک چې اکسرې کارکوونکی وي. یعنې سببي عوامل د سرطان چې کوم دي هغه ټول د دې سببي عوامل هم دي. خلاصه ده دا سرطان ډاکټر صاحبانو وده کوي او د اناټومیکل د موقعیت په اساس باندې مختلف ډولونه کې ویشو. ګلوټیک ډاکټر صاحبانو عموما چې په کوم ځای باندې وي چې په وکل کارډ باندې له پاسه واقع وي. سوپراکلوټیک چې په وکل کارډ څخه پورته واقع وي، او سب کلوټیک چې تر وکل کارډ کښته واقع وي، او مارجینل زونز چې عموما ډاکټر صاحبانو د اپیګلاټس او د ایرتیناید بخشش دي د ایر اپیګلاټیک فولډز په دغه ساحه کې واقع وي، او دغه چې د لیرینګو یا هایپوپیرینکس چې وي ډاکټر صاحبانو دا بیا په چیش کې پیریپام پوسا کې. پیریپام پوسا پیژنئ؟ دا مری اپر اسافیجل سفنکټر نه ده، دغه ته چې په انډوسکوپي باندې اسکوپ ودرېږي د لید 2 پوساګانې دي، یوه راسته خواته ده، یوه چپه خواته ده. دا د لیرینکس او دغه په منځ کې ډاکټر صاحبانو خپله دا د لیرینګو پیرینکس په مابین کې.
یوې ته موږ ته چې وایو ډاکټر صاحب نو رایټ پریپامپوسا او بل ته لیفټ پریپامپوسا په دغه ساحه کې اکثره وخت پیدا کېږي خو په هر صورت د موقعیت په اساس باندې تاسې مه زده کوئ فقط دومره زده کوئ چې لارنجل کارسینوما چې دا ډاکټر صاحبانو اکثره وخت سکویمس سیل کارسینوما وي او سببي عوامل اکثره وخت سګریټ کیمیاوي مواد خوانیات او شواګانې او دغه شیان وي دا چې وده کوي ډاکټر صاحبانو د دغو وار په وار غږ ولیږي بالاخره یې ساب سي بندېږي او بالاخره غذایي مواد هم نسي رولی یعنې دا چې لري ډاکټر صاحبانو دا پیرینجل یا لیرینجل یا لیرینګو پیرینګل ډسپیجیا لري دا کسان وروسته بالاخره خبرې هم نسي کولی غږ یې هم تر خوله نسي راوتی ما ته یو مریض راتو همدغه سکویمس سیل کارسینوما یې درلوده دا ډېر عجیبه لوس شکل لري دا کارسینوما داسې یو بل ته دا حجرات ډېر ټینګ دي مښتې نه وي نو دې بله لار نه ده نو ما به ورسي دا عملیات کوي وایي دا ولا نه کېږي هغه بیا د مرۍ لاره وربنده کړه د مرۍ لاره بیا وربنده کړه باره به یې دغه کړل نو ښځې به شی نه سوی تېرولی دا جرغنداب وه زوی یم یو مولوي صاحب و هغو ته ورته مولوي صاحب دا بوزه وایي ولا خلک یې نه کوي ورسه بیریږي رښتیا هم له دې دغه څخه باید له بیخه ایستلې وای او شواګانې او کیموتراپیانې ورته سوی وای خو ما دلته صرف په هغه وخت کې د کار د اسانۍ دپاره داسې به مې وکړل چې فقط سکوپ به مې ور داخل کو سکوپ به مې تېراتاو کو چې راکش به مې کو هغه کینسر لکه له بیخه چې به راوخوت لکه دغسې غوښه چې به را جلا سو ډېر په اساني ډول سره بیا به تقریبا یوه میاشت ښځه جوړه وه اخیر زم ستړی کړم چې وسړی دا خو بیا به دا ښځه وروسته ولې کمزوري کېږي دا بله لار نه لري دا ورسئ دغه کوي عملیات کوي میټاسټاس یې نه کوو په اسانه سره متاسفانه که خوشبختانه نو په دې خاطر باندې تر ډېره وخته پورې دا ښځه اوس نو وال نه پې لرم کېدای شي ډېر وخت یې نه دی راوستی کېدای شي بېچاره ژوند د لاسه ورکړی لرنجل کارسینوما که وخت وي انشاءالله تعالی دغه هر مریض چې په ما چې تاسو ته پاتالوجي ویلې ده هر مریض چې را باندې پیښیږي زه بیا حتما تاسو ته ګروپ ته پورته کوم یا به هم تاسو ته ساتمه تاسو ته بیا مخامخ تشریح کوم صحیح ده په سترګو بې وینئ بیا نه در سهیرېږي اوس نو راځو د ډاکټر زبیر درس ته چې ده ته یې ډېر بد خوند ورکړی و دې ځای او دا تر ټوله دلچسپه ده غاړه خو نو پېژنئ تاسې نیک غاړه د ریجنل اناټومي کې ډېره ښه ویل کېږي او که تاسو فکر کړی په دغه سیسټمیک اناټومي کې تاسو تېرېږئ تر غاړه مثلا جی آی ټي وایاست یوازې مرۍ پکې وایاست ټول رسي تېر سي مثلا تنف سیسټم وایاست یوازې ټرکیا پکې وایاست بیا یې بوږ سي تېر سي مثلا مسکولر سیسټم وایاست سټرنوکلیډوماسټایډ مسل او پلانکای مسل وایاست او بالاخره تېر سي بیا مثلا بونز وایاست اړوکي سروایکل ورټیبراز وایاست او بیا بالاخره تېر سي ارټریانې وایاست جګولر وینز او مثلا کریټډ ارټریانې وایاست بیا تېر سي دغسې تاسې ویلې ده نه په یو ځای مو نه ده ویلې دلته چې شی شته غاړه د انسان د بدن یو ډېر حیاتي جوړښت او ارزښت لري په غاړه کې مختلف حیاتي غړي تېر دي په غاړه کې یوازنی عصب چې کښته تېر سوی د ویګس نرف نومیږي او اکثره غړو ته یې پاراسمپټیټک سپلای هم ورکړی دی صحیح ده په غاړه کې عموما د غاړې اساسي سټرکچر چې جوړ کړی دی او سروایکل ورټیبراګانو جوړ کړی دی سروایکل ورټیبرا د مخې خواته چې راسي ډاکټر صاحبانو مختلف حیاتي جوړښتونه دي اول خو عضلات تاسې پرېږدئ چې دلته مثلا پیرنجل مسلز دي مثلا دلته سټرنوکلیډوماسټایډز او داسې نور مسلز دي تاسې ویلې دي نه د داخل خواته چې موږ راسو انټیریرلی مستقیما په ورټیبراو پسې دستي نږدې مرۍ ده یا هم اساپیګس پورته خواته پیرنکس او لاندې خواته مرۍ د هغوی د رامخې خواته بیا لرینکس ده او لاندې خواته ټرکیا ده او دواړو خواو ته موږ تاسې پوهېږو چې دوه ډېر مهم حیاتي رګونه دي چې هغوی ته جګولر بخشش دي هغوی ته کراټر ارټریانې وایو او بغل ته یې ډېر مهم وریدونه دي چې هغوی ته څه وایي جګولر وینز ورته وایو دا ټول حیاتي جوړښتونه چېرته تېر سوي دي په غاړه کې په غاړه کې یو بل ډېر حیاتي جوړښت هم شته چې کوچنی دی هغو ته موږ ته چې شی وایو ډاکټر صاحبانو تایراید او دا بالکل په د اکریکایډ کارټلیج باندې له پاسه په دغه ساحه کې دلته پرته ده دوه لوبه لري رایټ او لیفټ او وظیفه یې تاسو ته معلومه ده چې تایراید هارمون پروډکشن ده دې تر څنګ ځینې پارا تایراید حجرات هم لري چې هغه پارا هارمون یا پارا تایراید هارمون افرازوي چې د هغوی سره کار د کلشیم د میتابولیزم سره ده نه ښه نو په هر صورت ډاکټر صاحبانو دونه حیاتي غړی ده او دا غاړه له ډېره وخته راسي خلکو پېژندل ده که تاسې فکر کړی یو حیوان چې بل حیوان وژني حتی حیوانات یې هم پېژني نو شروع یې له کوم ځای څخه ورکوي له غاړې څخه یو زمری چې کله ښکار کوي یو بل حیوان کوشش کوي چې په غاړه کې ونیسي ځکه چې په غاړه کې دی پوهېږي چې لږ حتی فزیکي فشار هم د یو معلوم وخت لپاره ورباندې واچومه هغه وژل کېږي
نو غاړه هم باید موږ تاسې د یوه جوړښت په ډول یا د یوې غړي په ډول سره یې ومنو. صحیح؟ لکه دا نومه څخه چې معلومه ده. دا یو معلوم حقیقت ده چې موږ تاسې په غاړه کې مهم غړي چې دي هغه په خاصو سیستمونو کې وایو. مثلا مرۍ په هاضمي سیستم کې وایو، مثلا ټرکیا او لرینکس یې په تنفسي سیستم کې وایو، مثلا وریدونه او شریانونه یې بیا په چش واسکولر سیستم کې موږ تاسې وویل تیار، مسلز یې بیا مثلا یا سکلیټ یې بیا موږ تاسې په چش کې وایو ډاکټر صاحبانو، په ریماټالوجي کې وایو. اما یو شی ته چې متوجه یاست ډاکټر صاحبانو، په غاړه کې هم ځینې داسې شیان بیا پاتې کېږي چې هغه په دا یوه مضمون کې هم نه تکراریږي. ما په پاتالوژي کې په غاړه پسې هغه مربوط شیان راخیستي دي چې هغه په نورو سیستمونو کې نه تکراریږي. نو لازمه دا وه چې موږ تاسې دلته ووایو. صحیح ده؟ دا نارمل جوړښت که تاسې وپېژندل، نه داسې یو مسلمان در پکې ستاسې نه پېژني، نو هغه به څه شی وي ډاکټر صاحبانو؟ سیسټ، یو ټیومرونه په غاړه کې چې پیدا کېږي، دا په بل سیستم کې نه ویل کېږي. یو سیسټونه، سیسټ به نه پېژنئ. له اوبو ډکې تڼاکې، له اوبو ډکې تڼاکې ته څه شی وایي؟ سیسټ. بعضې خلک ورته کیسټ هم وایي. صحیح؟ سیسټونه، کیسټ یا سیسټ. سیسټ یې ښه تنفس دغه ده پرنانسیشن ده. سیسټونه ډاکټر صاحبانو په صورت عموم کې په غاړه کې ډاکټر صاحبانو دوه ډوله سیسټونه پیدا کېږي چې یو دی ډاکټر صاحبانو میډل او بل لیټرل. څه معنا؟ په منځني میډیل لاین باندې له پاسه دغه کوم سیسټونه چې پیدا کېږي. لیټرل څه معنا؟ یو بلې خواته چې پیدا کېږي سیسټونه. صحیح؟ نو له دې جملې څخه به ډاکټر صاحبانو اول موږ تاسې په کومو سیسټونو باندې خبرې وکړو؟ میډیل سروایکل سیسټس. سروایکل څه معنا؟ په سروایکل د شات ریجن د سروایکل په نام باندې یادېږي. اول تایروګلوسل سیسټ. تایرو څه معنا؟ ګلوسل ژبه. سیسټ نو دې معنا څه ده چې تایراید او د ژبې په منځ کې یو سیسټ پیدا کېدل. فورامین سی کم څوک پېژني تاسې په ژبه کې؟ څه شي؟ You are not correct or you are not true. ویګس بیا دلته څه بلا غواړي؟ ګورئ یو څو دقیقې متوجه سئ راته. دا څه شی ده ستاسې په نظر سره؟ آفرین، دا ژبه ده. کوم دا هم نه وای پېژندلي، کوم ویلي وای دا د بایسکل زین ده، نو ما جنګ در سره کوو. صحیح ده؟ اټ از ټانګ. صحیح؟ دا ژبه کې که تاسې فکر کړی یو وي شیپ سلکس ته ډاکټر صاحبانو، څه شی ده؟ وي شیپ سلکس ته. په دې خوا باندې وي شي ده، که دې خوا ده، بلې خوا ته به یې ځوم. دا تیره خوا یې دې خوا ته ده که دغسې ده؟ لکه دا ما چې لیکلې دغسې ده. آر یو رایټ؟ اوکې. نو دلته ډاکټر صاحبانو دغه سلکس دا وي شیپ سلکس ته ژور ځای ده. په دغه ځای کې ډاکټر صاحبانو یو عجیبه ژور ځای ده چې هغو ته پورامین سیکم وایي. که تاسې فکر کړی سیکم په اصل کې څه ته وایي؟ وبلګېږي کېدای شي. سیکم کوم ځای ده د موږ تاسې بدن کې؟ آفرین. د کولن سیکم مو نه دی لیدلی؟ د الیم او د کولن جنکشن کې چې کومه ساحه ده هغه ته سیکم وایي. خو دغه ته هم پورامین سیکم وایي. دا پورامین سیکم له کومه څو کله چې د امبریالوژي له نظره تاسې پوهېږئ ډاکټر صاحبانو، ګورئ په دغه ځای کې د کریکایډ کارټلیج که تاسې وګورئ او د ټرکیا وګورئ، اکثره جوړښتونه چې دلته دي د دغو منشا ډاکټر صاحبانو میزوډرمل اوریجن دي. په داسې حال کې چې د تایراید باندې له پاسه چې د اکټودرمل ده، نه؟ انډودرم، اکټودرم، میزودرم،
دا خو پیژنئ تاسې نو دغه اکټودرم ده نو تاسې خپل تاسې فکر وکړئ ډاکټر صاحبانو چې دغه که انډودرمل ده دا له کومه کېږي دا په اصل کې له دغه ځای څخه منشا اخلي ګورئ دغه قرار د مور په نس کې چې دلته یو بډ صورت سمبریالوژیک به داسې دا قرار زی لاندې زی او بالاخره شی ورڅخه جوړ شي ډاکټر صاحبانو دوه لوبه د تایراید دغه پورامین یې بالاخره دغسې پاتې سي دا پورامین د وخت په تېرېدلو سره قرار فایبروس ټشو باندې بند سي خو بیا هم یو کوچنی سوری دلته داسې سوری رقمه غوندې جوړښت شته چې هغوی ته پورامین سي کم وایي سر خلاصو ځینې وخت د ځینې انسانانو دغه سر تر سره کوم سری چې دغه تایراید گلینډ چې کښته تللی دلته راغلی دی دا دغسې پاتې سي او دغه قرار اوبو واخلي له اوبو ډک سي بالاخره یو غټ سیسټ ورڅخه جوړ سي چې دې ته به څه شی وایي تایروګلوسل سیسټ میکانیزم باندې سر خلاص شو دې ته تایروګلوسل سیسټ ما درته چې زه درته خوندور کوم تا ته خوند نه و درکړی تایروګلوسل سیسټ مو وپېژندل چې څه ته وایي ډاکټر صاحبانو د مایکروسکوپ له نظره دا یو سیسټ ته ریسپایریټري اپیتیلیم یا سټریټیفاید سکویمس اپیتیلیم داخل دخوا پوښلی وي او منځ یې اکثره وخت له مایعاتو ډک وي صحیح ده یا میوکس و مایع پکې ګډ وي بل ډاکټر صاحبانو میډ لاین ډرمایډ سیسټ میډ لاین ډرمایډ سیسټ ډاکټر صاحبانو یو بل سیسټ ته چې اکثره وخت په دغه ساحه کې واقع کېږي صحیح ده دا کومې ساحې ته ډېر نږدې وي ډاکټر صاحبانو امبریونیک کلیپس د ټرکیا ته دا ټرکیا ګوري ډاکټر صاحبانو دا لکه په دوه پیسو کې جوړه سوي نیمه یوې خوا ته جوړېږي نیمه یې بلې خوا په دا میډ لاین باندې سره پیوز سوي ده اکثره زموږ ته جوړښتونه داسې دي لکه دوه پیسه چې جوړ سوي په میډ لاین سره یو ځای سوي وي لکه نیمه ټرکیا چې یوې خوا ته جوړ سوي مثلا دا تایراید کارټلیج که تاسې فکر کړی وي دا داسې ده دغسې ده که یا بلکل لکه نیم چې یوې خوا ته جوړ سوی نیم بلې خوا ته بالاخره په دا مابیني برخه کې لکه پیوز سوی چې وي او دغسې کېږي جوړېږي هم دغسې ډاکټر صاحبانو نو عموما دغه میډ لاین کلوژر ته نږدې د دغو برخو دلته اکثره وخت یو ډرمایډ سیس پیدا کېږي ډرمایډ سیس چې د باندې له خوا ته داسې راځړېږي ځینې انسانانو دا چې موږ وګورو ډاکټر صاحبانو په دې کې مطالعه وکړو دا ډاکټر صاحبانو خبیث سرطان نه وي سړی فکر کوي چې سرطان یې راشي خو هغه چشت پشت وي چې کله یې وګورو موږ تاسې هغه دغه لري ډاکټر صاحبانو یو څه کلکواله لري خو داسې فلکچولیشن لري نو بیا چې کله موږ تاسې د اناټومي له نظره دغه بخشش د سرجري له نظره دا رایسته کړو نو دې ته د ډرمایډ سیس څه معنا چې مختلف کمپوزیشن پکښې وي په دې کې کیدای شي وریښتان پکښې وي نوکان غاښونه غوندې هډوکي مختلف جوړښتونه پکښې وي ځکه چې د دې منشا له اپیتیلیل انساج وي دا معنا چې کله دا کلوژر کېږي ځینې اپیتیلیل سیل ولاړ سي د داخل خواته او هغه قرار وده وکړي او بالاخره یو سیسټ جوړ کړي چې هغه سیسټ ته موږ څه وایو ډرمایډ سیس په دې کې مایع نه وي نوم یې د سیسټ ته خو لیکن مایع پکې نشته ممکن لږ اندازه مایع په ځینې وختونو کې پیدا شي دا میډ لاین سیسټ ده ډاکټر صاحبانو بل ډاکټر صاحبانو برانکیل یا لیمفو اپیتیلیل سیسټ برانکیل یا لیمفو اپیتیلیل سیسټ ډاکټر صاحبانو د سیکنډ او تھرد برانکیل کلیپس پیژنئ او دا brachial clips پیژنئ ډاکټر صاحبانو what is it دا که دغه نه دي دغه خپله ټرکیا او پرایمري برانکیول سیکنډري برانکیول ترشري برانکیول دا هر یو دغه چې ده ډاکټر صاحبانو کارټلیج دا یو برانکیل کلیپ په رقم سره رامنځته سوی صحیح ده اماته چې دا په دوه پیسه کې جوړېږي رسته او چپه بیا بالاخره په منځنۍ برخه کې اکثره وخت سره وصل کېږي بعضې وخت خپله دغه برانکیل کلیپ ته نږدې ډاکټر صاحبانو یو رقم غټ سیسټونه پیدا سي چې مابین یې له لمپ څخه ډک وي شنه غټ سیسټونه پیدا کېږي دا هم په میډ لاین باندې وي چې دلته اکثره شیپ کې راټول سوی ډاکټر صاحبانو لمپ او بالاخره داسې یو غټ سیسټ رامنځته کړی وي چې هغه ډېر بد معلومیږي دا اکثره وخت ډاکټر صاحبانو سټرنوکلیډوماسټاید مسل ته نږدې دغه ګورئ سټرنوکلیډوماسټاید مسل پیژنئ ګورئ دغه مسل ده ګورئ یعنې داسې راوځي دغه مسل سټرنوکلیډوماسټاید صحیح دغه مسل دا چې دا داسې راوځي دغه څخه میډیل برخه په دغه برخو کې وي دې خواته یا په دا منځنۍ برخه کې پیدا کېږي غټ
سیست وي ډاکټر صاحبانو مابین اکثر وخت له لمپ څخه ډک وي د دې صحیح او د دې هم یوازنۍ لاره سرجري ده په دې کې اکثره وخت مکوایډ مواد ممکن هم شامل وي بل ډاکټر صاحبانو پارا تایراید سیست پارا تایراید سیست دا نه معنی چې پارا تایراید ګلینډ کې پیدا کیږي بلکې د تایراید ګلینډ ته نږدې سیستونه وي پارا څه معنی نږدې مختلف سیستونه ډاکټر صاحبان دا بیا کوم سیستونه کې راځي لیټرلز عموما ډاکټر صاحبانو دا پارا تایراید سیستونه چې وي تایراید ګلینډ ته نږدې په دغه شاهو کې سیستونه پیدا کیږي ممکن یو وي اکثره وخت ممکن ځینې په تعداد کې ډیر وي دا سیستونه هم ډاکټر صاحبانو له اوبو څخه ډک وي اکثره وخت سپین وبلن مواد پکښې وي د عمر په تیریدلو سره وده کوي داخل د خوا څخه ممکن چې وګورو چې هر سیست داخل د خوا ممکن په کیوبایډل حجراتو باندې پوښل سوی وي او وده کوي دا یو څه غټیږي او بد معلومیږي د باندې خواته سړی لیدلی سي یوازنۍ لاره د دې هم سرجري ده چې رای دې وکړه بس خیر خیرات کار خلاص د هر یو سیسټ ګوري بل سروایکل تایمیک سیسټ ډاکټر صاحبانو سروایکل تایمیک سیسټ دا خپل په تایمس کې دننه پیدا کیږي د تایمس په کومه برخه کې ډاکټر صاحبانو هیزل کارپسل ډو یو نو هیزل کارپسل اباوت who can tell me about thymus what is thymus and where is the location of the thymus په زړه کې what is هیزل کارپسل خو یو عربي خپ سپریر دی تایمس څه معنی غده ده ښه سره کوم غده ده غده څه معنی غده دا معنی چې هغه باید انډوکراین دغه وکي پرازات یا اگزوکراین یعنی یو ټیشو ده په اصطلاح تایمس یو ټیشو ده بدن کې انساج دي سره کوم انساج لیمفاټیک سره دا چیرې د لوکیشن یا په ځل کې په قران کوي آفرین د وادي سجستنم د اړو کې په کومه خواته باندې خواته کده نه خواته ته نه پي لږ ورنږدې سم دا ډاکټر صاحب ته نوبت ورکړي ډاکټر صاحب چیرې ده اصل کار پسل زه د ژغ نه اورم ډاکټر صاحب متاسفانه ګورئ ډېر مهمه خبره ده تایمس چې نه پېژني هغه دا معنی چې هېڅ لیمفاټیک سیسټم نه پېژني دا فرض کړئ چې ډاکټر صاحبانو څه شی ده ټراکیا ده د دې ټراکیا د بایپرکیشن د کرینا بالکل انټیریرلی په دغه برخه کې پروت ده دلته داسې یوه کتله پرته ده چې دې ته څه شی وایي تایمس او دا تایمس وظیفه عموما په کوچنیانو کې ډېر غټ وي د عمر په تېرېدلو سره د قرار د اټراپي کوي کوچنی کېږي په کوچنیانو کې یو اډینای ټانسل ډېر غټ وي په نیزوپیرینکس کې یو دغه ډېر غټ وي صحیح دا په یاد لرئ د تایراید د دې خپله بیا چې وګورو د نورو جوړښتونو پر څنګ یا د نورو لکه غده غوندې جوړښت لري چې شاوخوا یو کارټکس لري یو میډولا لري په میډولا کې یو رقم کلک غوندې جوړښتونه لري ډاکټر صاحبانو چې ګرد جوړښتونه دي چې هغو ته څه وایي حاصل کارپسل څه ورته وایي حاصل کارپسل خپله په دا حاصل کارپسل کې دننه ډاکټر صاحبانو بعضې وخت سیسټونه پیدا کېږي او دا وده کوي چې دې ته بیا موږ تاسې څه وایي ډاکټر صاحبانو سروایکل تایمیک سیسټ ورته وایي دا سیسټونه هم ډاکټر صاحبانو د اپیتیلیم په واسطه پوښل سوی وي او داخل د خوا څخه اکثره وخت څه وي تایمکس پسې مربوط جوړښتونه او بعضې وخت ممکن مایات هم پکښې وي د دې لاره هم جراحي ده بل سیسټیک هایګروما سیسټیک هایګروما ډاکټر صاحبانو سیسټیک هایګروما بیا څه ته وایي who can tell me about this cystic hygroma mobile is not allowed Mr. Google is also not allowed see په قرآن دا ما تاسو ته ویلی وو تاسو ټول حاضر واست ګورئ
ما یې اکثر هم در ښکاره کړي وو. ما تاسو ته ویلي وو چې بلډ ویسل ټیومرونه چې دي هغه اکثره وخت په هیمانجیوما او لیمفانجیوما په ډول سره وي. په یاد مې دي چې لیمفانجیوما یې بیا مختلف ډولونه لکه کاورنوس ټایپ، کپیلري ټایپ او د کاورنوس ټایپ ته موږ تاسې بعضې وخت سیسټیک هاګروما هم ویل. ما ته چې دا په ماشومانو کې پیدا کیږي او دا خپله چې ده یو بلډ ویسل ټیومر ده اصل کې ډاکټر صاحبانو ده، خو لکه سیسټ رقمه غوندې ده. دا دومره ډېره وده کوي مابین چې موږ وګورو دا د سیسټ دا معمولا د ماشومانو دا فرض کړئ دا یو ماشوم ده، دا یو ماشوم یو ښایسته ماشوم به درته رسم کومه. رافیډلی به رسم کو چې هر رقم راغی. فرض کړئ دا یو ماشوم ده، صحیح ده؟ دا ماشوم ده، د دغه ماشومانو په غاړه کې دا را پیدا کېږي، لکه منیک برخه موږ داسې وایو. دا قرار یې دغه غاړه داسې مخ خواته راځي، را پړسېږي. دا څه رقم کېږي ډاکټر صاحبانو؟ را پړسېږي، را شاته راځي، را پړسېږي او شاته راځي. بالاخره دونه غټ سیسټ ورڅخه جوړ، دا غاړه جوجوره یې دلته پروت دی. او د داخل لخوا چې موږ وګورو ډاکټر صاحبانو دلته غټې غټې خلاوې وي پکې چې اکثره یې له لمپ څخه ډکې وي. او دا داخل لخوا د انډوتیلیل حجراتو په واسطه باندې پوښل سوي وي. ما ته چې کاورنوس ټایپ دی، لیمفانجیوما دا په اصل کې ده او غټ سیسټ یې جوړ کړی ده چې دې ته چې شی وایي سیسټیک هایګروما په ماشومانو کې وي. دا تر 2 کلین مخکې را پیدا کېږي او د ماشوم د مرګ سبب کېږي اکثره وخت. په اول وخت کې چېرته جراحي په واسطه باندې ریموو سي خیر خیرت ته او مشکل حل ده. یو ماشوم ما دغسې لیدلی و ډاکټر صاحبانو او باور وکړئ چې یو چا یوه قابله وه هغې عکس راواستو مال دا سیسټیک هایګروما ده، ژر یې تر فرانسوي شفاخانې ورسوه چې ویې رسوه عملیات یې په اوس هم جوړ ده. ریل لایف کې موږ دا کسان ډېر لیدل دي، صحیح. او بالاخره د غاړې ټیومرونه په غاړه کې ډاکټر صاحبانو ډېر ټیومرونه پیدا کېږي، خو اکثره یې په خپلو سیسټمونو پورې مربوط وي. ځینې ټیومرونه ډاکټر صاحبانو لکه کیراټډ باډي ټیومر یا هم کیمو ډیکټوما یا هم کیراټایډ باډي پاراګنګلیوما او یا هم ډاکټر صاحبانو کیموډیکټوما او یا هم کیراټایډ باډي ټیومرز. کیراټایډ باډي ډاکټر صاحبانو دا یو ډیره خطرناکه سرطان ده. دا سرطانونه اکثره وخت د انسان د مرګ سبب کیږي. دا په دې خطر چې دا سرطانونه بیخي خطرناکه ځای پیدا کیږي. دا په کوم ځای کې پیدا کیږي؟ په کیراټایډ باډي کې. کیراټایډ باډي به یو درته وپېژنم. دا کیراټایډ ارټري خو پیژنئ رایټ او لیفټ. دا چې کله پورته ځي په دوه کې تقسیمېږي ډاکټر صاحبانو، انټرنل اکسټرنل. بالکل په دغه برخه کې ډاکټر صاحبانو یو رقم ریسپټرونه دي چې هغوی ته موږ تاسې کیمو ریسپټرز وایو. د دغو کیمو ریسپټرونو په دا کیراټ دلته یو رقم خاص ځانګړي حجرات دي چې هغوی ته کیراټډ باډي سیلز وایو نه، او دلته یو رقم ریسپټرونه پکښې دي چې هغوی ته کیمو ریسپټرز وایو، صحیح. خپله په دا غټو رګو کې 2 رقم ریسپټرونه دي، یو بیرو ریسپټرز دي، یو کیمو ریسپټرز دي. بیرو ریسپټر چې کله پرشر اضافه کېږي او کیمو ریسپټر چې اکسیجن زیاتېږي او کمیږي. دا دوامداره سنسر ده د څه شي دپاره؟ د اکسیجن دپاره، سچوریشن. کله چې د اکسیجن سچوریشن زیاتېږي نو دا څه شی کوي ډاکټر صاحبانو؟ سټیمولیټ کېږي او ځي برین ته. برین ته چې کله ولاړل نو په برین کې څه شی کوي ډاکټر صاحبانو؟ ریسپایریټري سیسټم سلو کوي. ریسپایریټري سنټر چېرته ده؟ په برین کې. هغه سلو کوي. نو قرار سړی څه کوي ډاکټر صاحبانو؟ سا قرار اخلي. سلو د ریسپایریشن، صحیح ده، یا وینټیلیشن. داسې حتی حس کېږي لا نه. په یو صورت کې چې اکسیجن زیاتېږي، خو که چېرته اکسیجن په وینه کې کمیږي بیا سټیمولیټ کېږي. او یعنې په اول کې انهیبیټري امپلس راتلل ده په موټر فایبرز کې نه، او په دوهم حالت کې چې اکسیجن کم سو، سچوریشن یې فرض کړئ تر 80 راکښته سو، صحیح ده. ای بی جیز خو پېژنئ، آرټریل بلډ ګیسز، چې هر یو خپل ځان خپل پارشل پریشر هم لري. دا په پلوز میټر باندې موږ تاسې معلوموو.
دا چې تر اتیا راکښته سو بیا دغه ډاکټر صاحبانو کیمو ریسپټر په دا کیراټیډ باډي کې دا بیا تنبیه کیږي او دا تنبیه کیږي ریسپایریټري سیستم ته بیا بخشش سي سنټرل نرو سیستم ته او بالاخره ریسپایریټري سیستم سره کم کوي تنبیه کوي صحیح ده بیا چې کوي سټیمولیټري امپلس راځي او په نتیجه کې چې ډاکټر صاحبانو موټر پتوي دغه کیږي تحریک کیږي او په نتیجه کې به چی راځي ډاکټر صاحبانو ریسپایریټري یعنی په اول کې ډاکټر صاحبانو ویګس آوټ فلو وي په بل کې لکه سمپاتیټیک غونډي آوټ فلو وي دغه څه صحیح ده اټونامیک نو په نتیجه کې به چی کیږي ټیکیپنیا ډیو نو ټیکیپنیا تنفس زیاتوالی نارمل موږ په یو دقیقه کې 15 واري یا 13 واري تنفس کوو که چېرته مثلا ټیکیپنیا یې په یوه دقیقه کې 10-15 ته رسېږي نو یو دم د سړي ساه سره کم سي تیزه سي او دې منشا له کوم ځای څخه اخیستې ډاکټر صاحبان له دغه کیراټیډ باډي څخه خپله له دغو حجراتو څخه اکثره وخت ډاکټر صاحبانو یو سرطان رامنځته کېږي چې دې ته څه وایي ډاکټر صاحبانو دې سرطان ته څه وایي ډاکټر صاحبانو کیراټیډ باډي ټیومر یا هم کیموډیکټوما یا په ځینې اوقاتو کې پاراګنګلیوما هم ورته وایي کیراټیډ باډي پاراګنګلیوما دا ځکه خطرناکه ده ډاکټر صاحبانو چې نور بیا موږ ته د اکسیجن دپاره سنسټیو نه یو که زیاتېږي کمیږي موږ کمی بعضې وخت د سرطاني حجرات هم تر ډېره وخته پورې ډاکټر صاحبانو ډېر سنسټیو وي په مازې شي باندې یو دم اکسیجن بند کړي یا ډېر کړي یو دم تنفسي سیسټم تنبیه کړي او یا یې سره کم کړي بند کړي او سړی بالاخره د مرګ کندې ته ورغورځوي دا دوه تاثیرات لري ډاکټر صاحبانو یو خو خپله دا فنکشن د کیمو ریسپټر خرابېږي او بل دا خپله دلته وده کوي سرطان چې وده وکړي په داخلي حیاتي جوړښتونو باندې زور او پرشر اچوي او په نتیجه کې هغه سره کم کړي ډاکټر صاحبانو مثلا په ټرکیا باندې چې واچي سړی تنفس نشي کولی او کله چې مثلا په ارټریانو باندې واچي سړی وینه نشي پکې تېرولی او په چېرته په مرۍ باندې پرشر واچوو نو بیا سړی غذایي مواد نشي تېرولی یا ته اوبه نشي تېرولی نو ډېرې ستونزې جوړوي که یا دا سرطانونه هم که په اول کې تشخیص سي سرجیکل ریسیکشن سي او کیموتراپیانې ورته ورکړل سي ناروغ به بالکل جوړ او روغ وي او که چېرته وخت ورباندې تیر سي دا ډېر په اسانه میټاسټازیس کوي برین او نورو برخو ته او کولی سي چې بیا سیکنډري ټیومرونه رامنځته کړي او انسان مړ کړي صحیح سو stop the video ډاکټر صاحب